په اختر کې چې د عبادت د پاره اورشلیم ته کوم خلک راغلیو په هغوی کې ځینې یونانیان هم وو. هغوی فیلیپوس ته چې د جلیل د بیت سیدا راغلل او ورته ویل ای ښاغلیه مونږ غواړو چې عیسی ووینو. فیلیپوس لاړ او اندریاس ته ویل او هغوی دواړه لاړل چې عیسی خبر کړي. عیسی هغوی ته وویل اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې د انسان زوی جلال ومومي. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې که د غنمو یوه دانه په خاوره کې ونه لویږي او له منځه لاړه نه شي نو هغه به هماغه یوه دانه پاتې شي. خو که چیرې هغه له منځه لاړه شي نو ډېرې دانې به راشنې شي. په چا باندې چې په دې نړۍ کې خپل ځان ګران وي نو هغه به له لاسه ورکړي. خو که څوک په نړۍ کې د خپل ځان نه تیر شي نو هغه به تل تر تله خپل ژوند وساتي. که څوک غواړي چې زما خدمت وکړي نو هغه دې ما پسې راځي او چیرته چې زه یم نو زما خدمتګار به هم هلته وي. څوک چې زما خدمت کوي نو زما پلار به هغه سرلوړی کړي. اوس زما زړه نارامه دی او نه پوهیږم چې څه ووایم. آیا ووایم ای پلاره ما د دې کړاو او ځورېدنې د ساعت نه وساته خو زه دې نړۍ ته د دې دپاره راغلی یم چې وکړېږم. ای پلاره خپل نوم ته جلال ورکړه. هغه وخت د اسمان نه یو اواز راغی او ویل ما جلال ورکړی دی او بیا به هم جلال ورکړم. کوم خلک چې په هغه ځای کې ولاړو او دا اواز یې واورېد نو ځینو یې وویل دا د تندر اواز و. خو نورو وویل فرښتې د هغه سره خبرې وکړې. خو عیسی هغوی ته وویل دا اواز زما په خاطر نه بلکې ستاسو په خاطر و. اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې خدای به د نړۍ د خلکو په هکله قضاوت کوي او د دې نړۍ واکمن یعنی شیطان به شړل کیږي. کله چې زه د ځمکې نه پورته وخېجول شم نو ټول انسانان به خپل ځان ته راکاږم. د عیسی د خبرې اشاره دې ته وه چې هغه به په څه قسم مرګ مړ کیږي. خلکو عیسی ته وویل زموږ شریعت وایي چې مسیح به تل تر تله ژوندی وي. نو بیا ته څنګه ویلی شي چې د انسان زوی باید پورته وخېجول شي؟ دا د انسان زوی څوک دی؟ عیسی هغوی ته وویل ستاسو سره د لږ نور وخت دپاره رڼا شته تر څو پورې چې دا رڼا ستاسو سره ده نو تاسو ګرځئ هسې نه چې تیاره در باندې راشي. ځکه څوک چې په تیاره کې ګرځي هغه نه پوهیږي چې چیرته روان دی. تر هغې پورې چې رڼا در سره ده نو په رڼا باندې ایمان راوړئ د دې دپاره چې تاسو د رڼا بچیان شئ. کله چې عیسی خپلې خبرې پای ته ورسولې نو لاړ او د هغوی نه پټ شو. سره له دې چې عیسی د هغوی په مخ کې ډېرې معجزې وښودلې خو هغوی په هغه باندې ایمان را نه وړ تر څو د اشیا پیغمبر هغه خبرې رښتیا شي چې ویلي وو ای څښتنه چا زموږ په پیغام باندې باور کړی دی؟ چاته څښتن خپل قدرت ښودلی دی؟ نو هغوی ونه شو کولی چې ایمان راوړي. اشیا پیغمبر هم ویلي دي خدای د هغوی سترګې ړندې کړي دي او د هغوی زړونه یې سخت کړي دي چې په سترګو باندې څه ونه ویني او په زړونو کې ورباندې پوه نه شي او ما ته را ونه ګرځي چې زه یې روغ کړم. اشیا دا د دې دپاره وویل چې د عیسی جلال یې ولید او د هغه په هکله یې خبرې وکړې. سره له دې بیا هم ډېرو یهودي مشرانو په هغه باندې ایمان راوړ خو د فریسیانو له ویرې د خپل ایمان راوړلو اقرار نه کوو هسې نه چې د کنیسې څخه یې وشړي ځکه چې هغوی د خدای لخوا د ستاینې په ځای د انسان ستاینه زیاته خوښوله. نو عیسی په لوړ اواز ویل هر څوک چې په ما باندې ایمان راوړي نو هغه نه یوازې دا چې په ما باندې ایمان راوړی بلکې په هغه چا باندې هم راوړی دی چې زه یې رالېږلی یم. هر څوک چې ما ویني نو هغه څوک هم ویني چې زه یې رالېږلی یم. زه نړۍ ته لکه د یوې رڼا په شان راغلی یم د دې دپاره چې هر څوک چې په ما باندې ایمان راوړي هغه په تیاره کې پاتې نه شي. خو که چیرې څوک زما خبرې واوري او عمل ور باندې ونه کړي نو زه هغه نه محکوموم. زه نړۍ ته د دې دپاره راغلی یم چې خلک وژغورم د دې دپاره نه یم راغلی چې هغوی محکوم کړم. هر څوک چې ما رد کړي او زما خبرې ونه مني نو د هغه دپاره قاضي شته یعنی هغه تعلیم چې ما ورکړی دی هغه به د آخرت په ورځ ملامته کړي. ځکه چې زه له خپله ځانه خبرې نه کوم بلکې هغه پلار چې زه یې رالېږلی یم ما ته دا حکم کړی دی چې څه ووایم او څنګه خبرې وکړم. زه پوهیږم
چې د هغه حکم خلکو ته تلپاتې ژوندون ورکوي. نو ځکه زه چې څه وایم هماغه څه دي چې پلار راته ویلي دي چې وی وایم.